سلامونه دوستانو، سهار مو په خیر. راغلیو ان کریمز ته وګوره. اواز بیخي هم داسې ټایټ ده ورور، ما دا واچول ما لکه یخ ده که نه دومره یخ نه دی که نه یخ نه ده بس دا د کوم غرونه مو څه درته وښیلو دا دینه راکوز شو نو اوبه همداسې لاندې روانې دي. ښه دی ورته پول جوړ کړی دی. دا د واورې برکت ده که او دا ټول د واورې وله اوبه دي. راغلم د اتریش د میلستاترسی ته. ښه دا وګورئ اخوا دېخوا درته وښیم. څنګه یخ ته وشو که نه؟ ښه سم یخ دي که نه؟ پلار مم یخ شي. مخکې خو جنګونه او دې د خطره زیاتر ځایونو کې داسې واچ ټورې وي نو دا هم هماغو کې وي. سبیګو وګوره ښه بره منطقه ده خو ډېر قیمته کورونه دي پکې. Who is Fazal? How are you, bro? دې شي ته مې دیګ پرېښودلی و که نه غوړي و پکې و. هغه لس دقیقې ایښی و هغې اور واخیستو. لاندې څه کومې دي اوبه والا خواړه دی. اوبه روانې دي صفا د غرونو اوبه راځي. ښه او دا ښه صفا سوتره سړک دی. خواته سیفټي والا هغه دي وسپنې لګولې دي. سلامونه دوستانو، سهار مو په خیر. راغلیو ان کریمز ته وګوره، دا نظاره وګوره. ښه و در اول در بین لغونې نظاره ګورم هغې نه بعد در سره خبرې کوم. دا د مونږ هوټل نظاره ده. بېګانه وخت راغلو دې د خطر هم نشوه کوی څه تیاري کې ویډیو وکړه. هوټل هم درته ښیم لکه مخکې ویډیو کې م درته ویلو. پلارجان مه راوستی دی او جبریل مه راوستی دی. ښه هغه زموږ هوټل دی. پلار مې دلته ناست دی. نقشه ګورو څه څه وکړو وروسته. سلام جبریل. سلامونه دوستانو. بس ښه راغلاست یو بله ویډیو سره. بس انشاءالله مونږ سره نن وسې ګورو به څه کوو. دا اتاق درته ښیم ګوره. ښه دې ځینم بیډ جوړیږي. دا غټه صوفه مو بیډ جوړ کړی دی. دلته بیا یو نفر کیدی شي هغه صوفه څه د هغه هم بیډ جوړیږي او دلته یو غټ بیډ دی بل. دا مو پلار ته پرېښودلی دی او اخوا یې ښه ښایسته ویو دا باندې. خو مهمه دا خوا ده. دا خو تنها کیچن دی. کولی شي خپل شیان پکې پخه مخه کړي. موږ هر یو شی ځان سره تیار راوړي دي ځکه دلته ډېر دوکانونه نشته ان کریمز کې او دا تشناب دی مقصد. نو ځو نن به دوه ځایونو ته ځو. جبریل د خیره دی جبریل له لاسه زه شپې 5:30 بجې پورې ناست وم. افغانستان میچ و هغه مو وکتو. ښه نو 9:30 بجې راپاڅېدلی یم. 4 ساعته خوب مې ټول نه دی کړی. سبا یې وروره ټک ټوکې شوري کړی. څه شی د کولو دا دومره دومره ټک ټوکې شوري کړی مې خدای دا څه شی کوي یاره. لس بجې وې چې ما هغه جیک کړ. والا 10 بجې نه وي. به ځو انشاءالله میلستاترسی ته ځو. هغې نه بعد به ګروکس خلوک نومونه یې څومره سخت دي. ما پلار خبره څومره سخت. اول به ځو میلستاترسی ته. هغې نه بعد به ګروس خلوکتر ته ځو. دا نومونه هم تاسو ته لاندې سکرین باندې ورکوم کوی شي سرچ یې کوئ. راووتو هوټل نه حرکت وکړو نو ځو به کوم ځای ته به ځو. او خدایه پلار خبره مې څه دا نومونه دې ځایونو څومره سخت دي. اول وګورئ ځای درته وښیم. ښه اخوا دېخوا ځای درته وښیم. دا زموږ هوټل دی. ښه اواز بیخي هم داسې ټایټ ده ورور، ما دا واچول ما لکه یخ ده که نه دومره یخ نه دی که نه یخ نه ده بس دا زه خپل هم دا شی وباسم. هسې یخ ښکاري خو دومره یخ نه دی. مقصد ټي شرټ کې کوی شي. درې منځ کې نور کوی سي دره منځ کې دوه غر منځ کې ته خپله فکر وکړه. هغه کور وګوره. دا به بنیانونه سامان د شاته کېدو څلته خوراک مرک سره هغه کېږي. ورور ما هغه پران نه دی پاتې. ښه ورور ما څه دی موټر سایکل ول اکسیډنټ ما کړی دی. ښه شاید تاسو ما بلې مرلمې کې لیدلې وي. نو سر نه نیسه لاندې ځي پورې مو ذهن خوږېږي. دوستانو راغلم د اتریش د میلستاترسی ته. ښه
دا وګورئ اخوا دېخوا درته وښیم ډېر زبردست ځای دی ښه نو ځم څه اخوا دېخوا ځای درته وښیم دا سړی څه وایي ښه دا سړی وایي چې کله نه زه ورزش ته لاړ یم که نه نو ځان راته غټ غټ ښکاري همداسې ده که والله همداسې ده نه پوهېږم دا څه پوهېږې څه وجه ده بس دا فټنس ته چې ځې ورزش ته بس ځان داسې درته غټ غټ سړي ځان فټ وي که نه لاړ شه یو بازو لاړ شه راشه ښکاري نه که نه پټ دی لاړ شه لاړ شه لاړ شه لاړ شه لاړ شه کریم دوه میاشتې بعد به څنګه روانې وګوره دا موټر سایکل یې وګوره ورو خدای د دې نه ودانه راکړي امین امین بس دواړه طرف کې دواړه بس داسې ځای ته به چکر وځو والله ما سره خو د غټو موټر سایکل والا لینسس شته دی ښه بس دې سړي سره ته څو کلن یې زه شل کلن یې دا څه کله ما غوندې لینسس اخلي باید 4 کاله نور منتظر شي ځکه زه 40 نمبر یم ما 40 کلن لینسس اخیستی نو ته باید ډېر بوترم وخورې ښه جبرائیل والا نه بوترم هم نه ملک ملک دا باید ډېر شوده وخورې ملک شوده وروره نو کښېنې دلته هغې درته پخ کړی وایي څه د اوبو په سر خلک د غوړي په سر درته پخوي کوي د اوبو په سر آفرین هګۍ پخ کړي دي جبرائیل خبره ښه دوستانو خلک د پوه شي غوړي په سر ته تیارېدوي دوی درته د اوبو په سر دوی د اوبو په سر تیارې کړي آفرین والا ښایسته ځای یې جوړ کړی ده که د بره ښه ښایسته غرمر دی او چپ خواته اوبه دي او منځ کې روره ښایسته فوټپات یې جوړ کړی دی هلو دوستانو جبرائیل وایي څه هغه بره واچ ټاور ته خیجو ښه خیجو جبرائیل ځه دا څه دی جبرائیل دا شادي غونډې ده ښه چېرته هم څه اوچت څه شی ګوري وایي دلته خیجو که نه جبرائیل دوستانو دا ما اوله ورځ د اتریش کې پرون شپه ورسېدو 11 بجې اتریش کې ونو 11:30 بجې خو ډېر ناوخته ونه نو اصلا هم خو پوه شي موږ 8 بجې راورسېدو خو تا ډوډۍ موډۍ مو وخوړه اتریش کې لغونې بل ښار کې نو ښار منځ کې 11 دقیقې وګرځېدې بیا بل ځای ته لاړو تیل میل مې واچولو اخوا دېخوا نو داسې فکر وکړه 11 بجې 10:30 بجې شاوخوا ته موږ هوټل ته راورسېدو ټوب کې هم دا فول ویډیو دا څو دانې اپیسوډونه دي حتما لاړ شئ ما بره لینک باندې کلیک کړئ او سبسکرایب یې کړئ ځان سره ستړی شوم په دې چړۍ باندې ختلو کې او بس ویډیو ځان سره لایک کړئ شیر یې کړئ بس موږ سره اوسئ انشاءالله په امید نور د ښه سفرونو صحیح وایي وخته ښه دی بره او دې ځینه څومره ښایسته نظاره ښکاري وګورئ دوستانو ښه دا ګیر چاپېره نظاره Excuse me, do you speak English? You speak English? Ah, okay. What's this? Deutsch. Huh? Deutsch. What is this? No. Nix. Oh, hier Urlaub. Hier Urlaub machen. Unafhankelijk. Urlaub. Urlaub? Urlaub machen, Hotel. Ah, Controller. Ja. Controller. دا سړی جرمني والا دی ښه وایي دا څه کوم ټاور دی که نه دا مخکې کنټرول دپاره مثال دلته به خل ناست وو how many years before 500 600 600 years before this معلومات نشته خو څو سوه کاله مخکې دا د واش ټاور غوندې و دې منطقې دپاره مثال اخوا نه څوک رانه شي ته څوک راشو مخکې خو جنګونه و دې د خطره زیاتر ځایونو کې داسې واچ ټاورې وي نو دا هم هماغو کې وي سبیګو وګوره ښه بره منطقه ده خو ډېر قیمته کورونه دي پکې دا وګوره د خواونو شاته د خوا هم کورونه دي خو نه ښکاري ته خفه یې که خوشحاله عمران خان پوسټ کړی و زه خفه یم
هغه سړی خو بېجانې که زه خفه یم ته خفه یې نه زه خوشحاله یم دا خوشحاله دی دا خوشحاله دی مونږ پرون میچ ګټلی زه خوشحاله یم او پرون داسې یو میچ ګټلی دی که نه برو دی دا خوښه څه لږ ویډیو صفا شي ښه دی ذلیل سبا 15 بجو پورې زه خوب ته نه یم پرېښی ښه نو افغانانو ویکټې واخیستې مې دی ګټې وایي نه نه ګورو نو سبا 15 نیمې بجو پورې دلته په اتریش کې موږ رایښو میچ کتلو دپاره خو خوند یې وکړو څه اصلیان یې وګټلو اول ویکټ جو نوین واخیسته او هغه خو داسې ویکټې واخیسته څه پوښتنه مه کوه بهرحال خپله خوشحالي ته خیر که ستړي مې خو خپله خوشحالي تاسو سره شیر کوو لاندې اوبو ته کې وځو وی ګورم درنۍ او ښه سړي ورته بوټان وباستو ځه لاسونه د لمده نه کې ورکې ودارې دا شی واخله یخ د اوبو ودره دا ونیسه ته ډېر یخ د اوبو حد نه بره یخ ده پوهېسې اوه فکر دې وسې ښه چې ډېر لاشم ده ډېر برو das eiskalt Who is Fazal? How are you, bro? How are you, brother? How are you? دوستانو دې شي ته مې دیګ پرېښودلی و که نه غوړي و پکې و هغه لس دقیقې ایښی و هغې اور واخیستو وګوره دننه دومره بوی دی دومره بوی دی ګوره یو دومره اور اخیستی دی دا بیا اور اخلي او نو دومره ګرم شوي دي دغه ولې نه وځي یار یاره یارانو فضله دوستانو یو چپس نشي پخولی یاره دوستانو دا پرېږدی د باندې ځای خو وګورئ که نه خیر دی دا دوستانو خبره بدلوي دا وګوره که نه لاندې دلته اوبه تېرېږي ښه اواز یې اورئ خبره تېروي پوهېسې په بلې خوا ته مې وړي څه شو هغه څه شو پلار څه شو ښځې کې ناست دی دا وګورئ دومره بوی موږ باندې د ښځې څه چپس مو ورکې نه وو اچولي برو کنې اور یې کړی و د غوړي هم داسې دیز نه لاندې ور اچو برو سلامونه یو ځل بیا دوستانو سالبورغ ته راورسېدو سالبورغ فقط نظاره وګورئ او د اوبو اواز واورئ ښه او څومره په اوچتوالي باندې یو پوښتنه مه کوه یو ډېر په بلندوالي په جګ ځای باندې ولاړ یم شاته وګوره دا خوا نورم غر دی کوی شي نورم وخیجو ور باندې خو د کوم ځای کې ولاړ یم دلته فقط مناظره وګورئ هغه څیز هم درته ښیم اول داسې درته ښیم لاندې طرف نه دا ګورئ ښه لاندې څه کومې دي
اوبه والا خواړه دی اوبه روانې دي صفا د غرونو اوبه راځي ښه نو دا ښه صفا سوتره سړک دی خواته سیفټي والا هغه دي اوسپنې لګولې دي دا یې ګوره دا ګوره ښه دلته زیاتر غرونو کې زیات ځایونو کې کورونه وي خو یو خواله دی چې موټر لار هر چیرته لاړه ده داسې ځایان مو وکتو که نه چې لرې نه ښکاري چې د موټر لارې څنګه دلته بوتلې ده خو بیا هم بوتلې ده خواته یې څه شی کړي دلته یې جالونه اچولي چې اوسپنې هغه بره نه رو نه غورځي وبخې تیږې میږي بره نه رو نه غورځي دې د خاطر یې جالونه اچولي دلته یې وروره غټې مټې تیږې ایښې دي چې سړک فول صفا سوتره خوا کې ورته وروره اوبو ځای جوړ کړی چې اوبه داسې ډریکې لاړې شي سړک خراب نه کړي او اخوا دوه کورونه وګوره ښه دا ګورې یو دوه دې ته هم اوس لار لاړه ده دومره یخ هوا چلیږي سبی دې ټي شرټ کې ما هغه کیدو دې ټي شرټ کې ما ګرم کیدو دلته اوس بیګی شو که نه دې د خطر ډېر زیات یخ دي جبریل والا کورتۍ مو واچوله ډېره ګرمه ده بیټري راته بدله که جبریل مو پلار جان ته هم کورتۍ ویوړه ګوره اچویه ښه څنګه یخ ته وشو که نه ښه سم یخ دي که نه پلار مم یخ شي او زه صحیح ده زه خوا ته لاړ شه څه ګاړې ماړې ده ونه وی راشه ما ته د خوځو ګوره ښه یو بل یې څه شی کړي دي دلته دوستانو یو بل یې څه شی کړي دي بره تاسو ګورئ یو قسم ته داسې لرګي جوړ کړي دلته داسې جوړ کړي چې کله هم کوم کاڼی بره نه څه شی راشي څه هغه یې ونیسي او لاندې جال اچولی دی او کوم شی سړک ته راشي یا موټر وی دی د خطر هر یو شی کنټرول کړي دي او داسې غټ اوسپنې ورکړي دي جال ته چې جال هم راخلاص نه شي ښه مې در باندې ودر عکسونه وباسو خیر دی پام دی دا جال دی اوسپنې او برې لرګي خطره شور دی ښه دا خو څه دي ښایسته یو بحر روان دي اوبه روانې دي غرونو اوس موږ عکس غرونو نه راکوز شو ښه د کوم غرونه مو څه درته وښیلو دا دې نه راکوز شو نو اوبه همداسې لاندې روانې دي ښه دی ورته پول جوړ کړی دی او دا ټول د واورې وله اوبه دي ها او ګوره ښایسته روانې دي دا بره منظره وګورئ ماما هغه خواته هغه ځای کې تیږه ښایسته روانې دي لیلا مې دلته ولاړه ده خدای دې ژوندی لري که نه جبریل بس برو وایم لیلا مې دلته ولاړه ده خدای دې ژوندی لري راته لیلا باندې مې بیګا 1200 کیلومتره والی دی 1100 که نه 1100 بیګا فقط 1100 کیلومتر هم په والی دی نن و سبا بل سبا هغه خو حساب پرېږدوه ځکه بلجیم ګیند نه په اتریش ته راغلی یم اخري کوانس ته دوستانو بیغامه د دنیا نه وروره دلته روانې دي کیسه کې هم نه دي سلام علیکم How are you? څنګه یې؟ ښه یې؟ ټول راګوري راته ښه څه وایي دا څوک راغلو رمه مورزه نشته دا جبریل څه دی ډېر کم افصله دی اوس بې غوا والې وروره دا به یې بله لانجوي غوا کې باید دا سړی بیا ورکو نو وګوره ته دا وګورې ښه بره نه یې لږ در وښیم درته ښه په دې درته ویلو څه دا شی ښه دی ښه جبریل د دې ونیسه نور خپله ښیي درته